کور جوړ کو او ابراهيم عليه السلام بکله کله خپل بچی له چکر وو یو ورځ راځه بچی په غېږ کې لا بیا کال پس راځه شپږ میاشتې پس راځه دوه کال پس راځه د خپل بچی حالت معلومول دیار لسکاله ته بچی ورسید د دیار لسکاله شو د دیار لسکاله ماشوم نابالغ او همل ترلوي دا میاشت راځي کله د حج میاشت د دې تم شپه ابراهيم عليه السلام خوب ولید چې خوب یې ولید الله وتعالى خوب کې حکم کوي بل امتحان راغی ور دینه سخت دا اور نه هغه دا بل امتحان سخت چې خدای بادشاہ نشي ځکه انسان د پاره بدغه بي عزتي را دا غیر دا بل سخت بچي او خدای دشتو بیان کې پرېدا اوس دا غیر سخت امتحان راغی الله وتعالى خوب کې حکم وکړ بچي دلال کا الله اکبر کسو ورته چې بچي دا ګوتا پرې کا پرې سوال نه پیدا کیږي پرې کرتا ہوں چلے بچی نے معمولی غندے پلی چاکو پی او کر خرا کاگا ڈاکٹر خپل بچی رستن نشي والے فضیل ابو خپل نشي والے پیدا بچی رلال کا او اسماعیل انت ولا خدای بل بچی مور کبي بي اسماعیل هم خدای خوشاله کړه درې کاله دنه کشه حضرت اسحاق علیہ السلام غیر خدای پاک ور هم خوشاله شو چې خو به ولید لکه پریشانی را الله خو د پیغمبر وحی ورشتي سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل وکم کله وکم په کومه طریقه وکم ورپسې بیا د عرفې په شپه بیا خوب ولید په زما بیگانه ویل بچی دلال الله الله په دې مشپه بیا خوب ولید راغی بچی ته کېناست چې بچی ته کېناست خله ته وی خله زم داسې ځنګل ته یو قرباني کو بچی حلالو قرباني وکړه بچی ته چې دغه قرباني وکړه حلالان سے 40 سره واغشتا د بیبي د اخر کې د ګډمن بالا لې پړې ځان سره واغشت بچی ته راځه بچی چیزو د غرناغه غاړه د قوم نه لری کې دلته سو افریاد ونري څنګه پچران شي چې نه وای الله حکم کې ناراضي را نشي میناته ورسو دلته کې شیطان راغی بیبي هاجرې دا پته لګي بیبي خاوند دې شو او زوی دې شو ویلا قرباني کوي نه د خدای ساده خزه قرباني کوي که تاسو ویل علی بویا ته چاله بوت یوړاو ورسراغه بو پریم یوړاو زوی له علی وی پلار بچی ته زوی لالکی بے وقوفه شیطان د انسان په شکل کې راغلی پلار بچی ته زوی لالکی وستا خاوند کوی چې ما تعالی ویلی وی چې الله ولا تویری او ذره لالکی الله حکم الله بچی له هم الله دې بچی هم الله چې دې رقم مایوس شو راغ ابراهيم عليه السلام د انسان په شکل بابا یو خبره درته کو اسماعیل علیہ السلام صلی الله علیه دی خو راشدان لیک یو څه کې دا بچی لاله یو دې وبال د ګنا نه خبره چې بچی شو کړه او شیطان وته وي ما ته الله وی ګور مکوا قابیل چې دې نو خپل لور ملک ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پر راځي نو تخپل بچی لاله خدای په قهر وخت چې الله ولا باندې قهر نازل کی ابراهيم عليه السلام ورته قابیل کرور مړ کړو د خپل خواهش ته پاره د خدای لپاره مړ کړو ځکه زوی علوم د الله د رضا لپاره لالو نه خبيثه د ګور سوچ په کومه په سوچ کړی راغ اسماعیل علیہ السلام بچی څه خیال پلان دې کوم پاره واسطه قرباني کوي تعالی علی پلان بچی ته زوی لال کی پستا پلان کوي چې ما ته خدای ویلی چې خدای وته ویل نه ما غاړه ده ذلیل کانی راواغستل او په شیطان غزارونه او کل چې خدای به خو بازا اوس هغه ادم د الله خو خشوه نن چې حاجان مینا تلار شي بلول بزی حاجان نو د هغه ځای باندې درې غټ غټ سلی ولار دي نو چې څومره په لکونو حاجان نو کانی د مزدلفین وروړو هغه شیطان په وو تیګو درې ورځې میدان ته راوست بچي یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ما دريش په خو ولید بچي الله ما ته حکم کوي چې دا بچي دی الله څه خیال دی موږ طالبان ته نو سوال کوي چې الله وحي ونه د بچي نه ولې تاسو کو د بچی نه تاسو لکه کوي چې معلومات وکړي چې بچي پرزال او که په زور به لالو که پرزال راغي جدا طریقه او که په زور کې راغي جدا طریقه وکم بل زما بچی زما تابعدار دي چې الله توخه مچ ګوره بچي ما په زور نه لال کړو
بچی ودا سوي یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې الله رته حکم کړی دی فورا کوا، او زما چغه او لاس تکول او رپول خو څه کې چې زما کش بام و نری زبر صبر وکړه. پټه بابا خوشاله شو، خوشاله نسترو کیو کړه لوي چې لکه ماشوم د دیار له سکانو بچي. فلما بلغ معه السعي دریو دیار له سکانو ته مفسرین وی ورسه بچي وته بابا یو وصیت کوم مزدامه ورو باقی د فقط خپل یو وصیت خو مداري اشاره خطیره چې الله په حکم کې نه غوړنه راستي راشي. بابا دوی وصیت مداري چې مال علي نه ما مخ په غوړ لاندې کې اسنه غوړي کزه ما سترګي او استاد سترګي او بل تمه مخ شنو ما ته پته چې بیا تمانه شلالول الله حکم کې تاخير راشي. او دریم دا چې د مال اسوف پکلا کوټه ولې دی وخت خو بدل لاس نه په مخ اسنه به اختیار شو اولاد خو په مور په نو سره چالت کارونه کی تلاش خطا نشینو د الله حکم کې ناراضی را نشي. بابا سرورم وصیت مدا چې دا کمیسانه مخ کې وباسه مخ کې وباسه اسنه چې رستو وباسه او بشلیږي نو مور به مې وځي په زور اعلان کړي ور جامع شي دي نو مخ کې وباسه او زما دا کوي زما په وینو کې ولاوه نو زما دا کمیس په زما مور ته یوسه او هغه ته وایي چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه الله حکم ته خپل خو خبروت دی او دا هغه کمیس دی دا هغه نه خله چې پروغ رمټه استوي او کته چرتم اسماعیل په خپکهږي نو دا ویني لګه پوری ته نسه بونیو پرې به خپل تسلی کیږي دیره کله کې وته وجودي وتختارک الوله سملو چاله را واغې ته زور ور کوي چاله کار نه کوي وی بابا سترګې ځان لوتا سما په دې وجود چې ستانه نظر لګي ستا لاس ته کوي لاس ته راپی بچي داسې وو سترګې وتره او چاله خطه راکا بیا زور ور کوي کار نه کوي بابا چاله ته راکا کنه بابا ته جو سترګې پټي لاوړې راکاږي سر نه بچي سما راکاږي ما کار نه کوي چاله یو چتا کړه زور باندې زمکه لرو برولا چارو تعالی گویا کلام علماء لیکي اے خلیل استومنا موکل رب جلیل منا توے پر کول کا رب جلیل وی چې ګوري پام کو جلا تطو قطع نه کې پرې نه کې استومنا پراغو منا او چې زور ور کوي هغه د جبرئیل علیہ السلام را روان دی. الله اکبر الله اکبر الله دې لوی دی الله د زور او طاقت مقابله څوک نشي ورکول. اسماعیل علیہ السلام په جوش کې راغی او د برنه فاواز شو لا اله الا الله والله اکبر الله لا شریک نشته واقعي چې الله دې لوی دی. ابراهيم عليه السلام پوه شو زمون قرباني الله قبول کړه الله اکبر ولله الحمد الله دې لوی دی والله لا ثنا ده. ګډ د جنت نه راو رسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړو والله په جنت کې یو لوی ګډ دی جوړ کړو هغه وتسمن والله يفديناه بذبح عظيم هغه ګډ اعلان ذبح ابراهيم عليه السلام لدمر اجر په رب العالمین ورکړه کته چې خپل بچی الله په نوم قربان هغه خپل وسوکه ګډ لال شو بچیم خله بچته قربانی مو شو هغه قربانی تر قیامت پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازم کړ.